بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو درنو خوږو مینوالو، پروګرام رنګین مازدیګری او زه امیر خان محمدزی یو وارې بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. د مینې او د خلوص نه ډک ډېر خواږه درانه او پښتانه سلامونه مې قبول او منظور کې. نیکې هیلې او سم ډېر زیات نیک احترامات. نن ستا لاس کې انصاف دی وینې سکې د غریبانو، نن ستا لاس کې انصاف دی وینې سکې د غریبانو. منمه چې بادشاه خو بادشاه له به ورځې او ذاکره دنیا پرېږده سوچ په دغې باندې وکړه. ذاکره دنیا پرېږده سوچ په دغې باندې وکړه چې قبر له تیارې له که رڼا له به ورځې. نو بادشاه له ورتګ دی جي که نن دی او که سبا دی، که بادشاه دی په دې دنیا او که څوک ګدا دی، که څوک آقا دی او که غلام دی، خو یو نه یو ورځ به مونږ هغه بادشاه ته ودرېږو. نو داسې کار به نه کوو چې انشاءالله بیا مونږ د الله بادشاه دربار کې سرټیټي او ملامته ولاړ یو. ډېر زیات ګناهګار یو، ډېر خطاکار یو. پاک رب ذوالجلال دی په مونږ باندې خپل فضل و کرم وکړي او الله بادشاه دی په خپل فضل و کرم زمونږ بخښنه وکړي. دا دعا زمونږ همیشه لپاره ستاسو لپاره او د ځان لپاره وي. ګرانو درنو خوږو مینهوالو، رنګین مازدیګرۍ نن په نوي کلي کې هغه ورځ راته یو ملګري ووایي چې تاسو نوي کلي ته لاړ شئ. هلته یو ځوان او یو زلمی شاعر اوسیږي او ډېر ښه نظم او غزل او د هغوی لیک دی. نو راغلی یو جي نن نوي کلي ته ذاکر شاه ذاکر صاحب له. ذاکر شاه ذاکر صاحب ما سره خوا کې ناست دی. نو پروګرام کې ذاکر شاه ذاکر صاحب تاسو ته هرکلی ویم. په خیر راغلی، ستړي مه شئ جي. ډېره مننه، تاسو ته مو خیر راغلی او په خیر راغلی وایو. په پروګرام کې د راتګ په خیر راغلی او ستاسو ټولو ملګرو ته هم امیر بایي. او بله دا چې ستاسو غوندې خلک تر مونږه پورې راشي دې غریزې علاقې ته، نو مونږ له هم د فخر خبره ده. او بله دا چې ستاسو غوندې خلک وي او د پښتو د ټکي د وړاندې کېدو دپاره دومره محنت کوي، کوشش کوي، نو امیر بایي خدای دې نوره هم وس طاقت درکړي چې تاسو تر مخکې پورې لاړ شئ. ډېره مننه ذاکر شاه ذاکر صاحب. ګرانو درنو خوږو مینهوالو، ذاکر شاه ذاکر صاحب موږ سره ناست دی. نو ذاکر شاه ذاکر صاحب مینهوالو ته شروع کې یو غزل ډالۍ کې جي. غزل خو به بالکل وایو، خو د ټول نه مخکې به زه دا وایم چې که په کوم پښتانه په کلي دي یا په بار وطن دي، نو هغوی ته زما د طرفه نه ډېرې هیلې او پیرزوینې او سلامونه. او غزل به درته ووایم، خو د هغې نه مخکې یو څو شعره را یادېږي. او امیر بایي یو دا نور ملګري خو غوښتنه د مسافرو کوي، نو اول به زه تاسو ته د مسافرو د غزل نه سټارټ والم. خو یو څو شعره دی چې بیا به خبر شي خو اشنا مسافرۍ له مزه، بیا به خبر شي خو اشنا مسافرۍ له مزه، او خبره ومنه زما مسافرۍ له مزه. مننه. او دا زه چې تللی وم بس ما پکې هر څه ولیدل، دا زه چې تللی وم بس ما پکې هر څه ولیدل، او دا زه کافي وم لاله مسافرۍ له مزه. مننه. او ته چې تورسرې کور کې پرېږدې د پیسې دپاره، ته چې تورسرې کور کې پرېږدې د پیسې دپاره، او لږ په دې سوچ وکړه والله مسافرۍ له مزه. مننه. او ته چې تورسرې کور کې پرېږدې د پیسې دپاره، لږ په دې سوچ وکړه والله مسافرۍ له مزه. او د مور خبره مې تر اوسه راته یاده ده چې د مور خبره مې تر اوسه راته یاده ده چې او بچیه زه خو په رضا مسافرۍ له مزه. مننه. د مور خبره مې تر اوسه راته یاده ده چې بچیه زه خو په رضا مسافرۍ له مزه. او امیر بایي مننه. غزل دی چې اله خبر شي چې انسان مسافرۍ له لاړ شي، اله خبر شي چې انسان مسافرۍ له لاړ شي، اله خبر شي چې انسان مسافرۍ له لاړ شي، او ده راویښ شي خو چې کله مزدورۍ له لاړ شي. مننه. او بچیه ته د پلار د دغه زوره څه خبر یې، بچیه ته د پلار د دغه زوره څه خبر یې، کله چې پاڅي او په نیمه شپه دیاړۍ له لاړ شي. مننه. بچیه ته د پلار د دغه زوره څه خبر یې، کله چې پاڅي او په نیمه شپه دیاړۍ له لاړ شي. مننه. او دوه ورځې ژوند دی خلک خاندي خوشحالۍ نه کوي، دوه ورځې ژوند دی خلک خاندي خوشحالۍ نه کوي، او غریب په دې کې خو سعودي او یا دوبۍ له لاړ شي. مننه. مننه. او پښتنې میندې خپل بچي د کوره نه لېږي، خو
پښتنې میندې خپل بچي د کوره نه لیږي خو غرض یې دا وي که د امن زندګۍ له لاړ شي مننه پښتنې میندې خپل بچي د کوره نه لیږي خو غرض یې دا وي که د امن زندګۍ له لاړ شي او نن که زه جاړم نو ته به م په دې ډېرو جاړې نن که زه جاړم نو ته به م په دې ډېرو جاړې او یتیم بچی چې د بل کره روټۍ له لاړ شي مننه او ذاکره نن سبا پښتون د غریبۍ ژوندونکي ذاکره نن سبا پښتون د غریبۍ ژوندونکي او خپل کور وران پرېږدي د بل چوکیدارۍ له لاړ شي ډېر ښه ذاکر شاه ذاکر صاحب ډېر ښه ګرانو درنو خوږو مینهوالو د ذاکر شاه صاحب د مسافرو دپاره سپیشل خصوصي او غزل ورته ووایو که نه غزل تیار کړی تاسو واورېد ذاکر شاه ذاکر صاحب بل یو نظم غزل یا داسې څه وي مینهوالو ته پیش کړي ډالۍ کړي بلکل به ووایو غزل دی چې څوک د جهان ومني څوک د خپل جانان ومني څوک د جهان ومني څوک د خپل جانان ومني او څوک د شیطان ومني څوک د خپل قرآن ومني مننه په آخرت کې به بیا اور د جهنم ته نه ځي په آخرت کې به بیا اور د جهنم ته نه ځي او په دې دنیا که د نبي آخر زمان ومني مننه او په ژوندانه کې کامیابي چاته سګرانه نه ده په ژوندانه کې کامیابي چاته سګرانه نه ده او کامیاب به هوس چې که د پاک الله فرمان ومني مننه نن مسلمان که د انسان د زړګي خیال وساتو نن مسلمان که د انسان د زړګي خیال وساتو غردین به هم ټیک شي د حشر به میدان ومني دا چې هر ځای کې د غریب په وینو ژوند تېروي دا چې هر ځای کې د غریب په وینو ژوند تېروي کېدلی نه شي چې څوک داسې مشران ومني مننه مقطع ده پکې چې ذاکره هر یو مسلمان له ټول عمري پکار دی ذاکره هر یو مسلمان له ټول عمري پکار دی او چې په خپل ځان باندې خدای رحم او احسان ومني او امیر بھائی بل به ستاسو ته غوښتنه ویم چې ټولو پښتنو ته دې ډالۍ چې زه به مرمه او قتلېږم ته به خیر دی زه به مرمه او قتلېږم ته به خیر دی او په سور اور کې زه سوځېږم ته به خیر دی مننه او په تیارو کې زه په لر او بر کې اوسم په تیارو کې زه په لر او بر کې اوسم وایم غیب شوم غیبېږم ته به خیر دی مننه ای جانانه ستا د مینې سمندر کې ای جانانه ستا د مینې سمندر کې او ګوره ډوب شوم ډوبېږم ته به خیر دی مننه ای جانانه ستا د مینې سمندر کې ګوره ډوب شوم ډوبېږم ته به خیر دی او زه پښتون خو د انسان سره شمار نه یم زه پښتون خو د انسان سره شمار نه یم او چې د تندې نه مړ کېږم ته به خیر دی مننه مسافر یم نه هر یم در په در مسافر یم نه هر یم در په در یم وایم جاړم جړېږم ته به خیر دی مننه ای ذاکره دا ته ولې نه پوهېږي ای ذاکره دا ته ولې نه پوهېږي زه به حشر کې ودرېږم ته به خیر دی ډېره مننه ذاکر شاه ذاکر صاحب ګرانو درنو خوږو مینهوالو د ذاکر شاه ذاکر صاحب خوندوره وینا تاسو واورېده غزل به ترې اورو نو ذاکر شاه ذاکر صاحب مینهوالو ته یو غزل وړاندې کړي یو غزل به درته ووایم جی ارشاد څوک د قام سترګې وي څوک خپل قام نه بڼې وباسي څوک د قام سترګې وي څوک خپل قام نه بڼې وباسي او څوک خوار له خیر ورکړي څوک خوار د دروازې وباسي مننه او چې ښه خبر دی مسلمان چې خپل تصویر ګناه ده چې ښه خبر دی مسلمان چې خپل تصویر ګناه ده بیا تصویر ولې د خپل ځان نه بې پیدې وباسي مننه او خود دې غر شوی په دنیا کې ګوره هغه خلک خود دې غر شوی په دنیا کې ګوره هغه خلک کم چې د بل د ارمانونو جنازې وباسي مننه او خدای غریب کې مې د قام جذبه به څنګه راشي خدایه غریب کې مې د قام جذبه به څنګه راشي او غریب چې حق وایي نو قام یې د کوټې وباسي
او د بعضې خلکو نه دا یو عادت په کله وځي د بعضې خلکو نه دا یو عادت په کله وځي او چې هم ګناه کوي هم خپل خدای ته توبې وباسي مننه مقصد پکې چې ذاکره نن څوک د انسان په قدر نه پوهېږي ذاکره نن څوک د انسان په قدر نه پوهېږي او نن خلک ځکه د انسان د زړه لمبې وباسي ډېر ښه ډېره مننه ذاکر شاه ذاکر صاحب ګرانو درنو خوږو مینهوالو د پروګرام وخت سرته رسي او ذاکر شاه ذاکر صاحب ته خواست کوو چې تلو کې مینهوالو ته یو غزل ډالۍ کېږي بس ذاکر شاه ذاکر صاحب ارشاد ښه دي ستاسو په وخت به یو دا بل غزل هم ویم چې که یې پیسې ورکړي یا که یې سواري ورکړي که یې پیسې ورکړي یا که یې سواري ورکړي خو دشمنۍ کې هر چا بل له بدلې ورکړي مننه او نن مسلمان د شهادت کلمه نه زده کوي امیر وایي نن مسلمان د شهادت کلمه نه زده کوي پخوا یې څومره قربانیانې په کعبې ورکړي مننه او دا چې نن هر ځای کې زمونږ ګریوان ته لاس اچوي دا چې نن هر ځای کې زمونږ ګریوان ته لاس اچوي دغه سړي له مونږ ډېرې وظیفې ورکړي مننه او خیر دی جانان که نن زما سوری په ګټو ولي خیر دی جانان که نن زما سوری په ګټو ولي او ما هم په مینه کې څلور کاله تحفې ورکړي مننه خیر دی جانان که نن زما سوری په ګټو ولي او ما هم په مینه کې څلور کاله تحفې ورکړي او دې کې رانه یک شعر هېرېږي خو مقصده پکې چې ذاکره چا چې د خپل خدای د مخلوق قدر کړي ذاکره چا چې د خپل خدای د مخلوق قدر کړي او خدای ورله هر ځای کې بلها پیدې ورکړي ډېر ښه دي ډېر ښه دي ذاکر شاه ذاکر صاحب پروګرام وخت سرته رسي بس مسافرو ته یو څو شعرونه ډالۍ کې نو بس بیا اجازه تلو او ځو جي حاجی بالکل ستاسو به خوښه به ووایم زما خو یاد کې هم داسې خاص نه و خو دوه درې شعره به ټول مسافرو ته د ډالۍ چې د کلي خلک مې ټول خاندي خوشحالۍ کوي د کلي خلک مې ټول خاندي خوشحالۍ کوي او په مونږ تر اوسه پابندي ده مړه څه وکړو او وړوکي رور ویل لالا مسافري څنګه ده وړوکي رور ویل لالا مسافري څنګه ده او ما ویل خلو به د منګي ده مړه څه وکړو او په دې دیاړۍ کې به زه ځان ساتم که کور به ساتم په دې دیاړۍ کې به زه ځان ساتم که کور به ساتم دغه شل دېرش دیاړي ده مړه څه وکړو او د کلیوالو د قرضدارو د خاطره کور ته تللی نه شم د قرضدارو د خاطره کور ته تللی نه شم او دلته سرور مې زندګي ده مړه څه وکړو مننه او د ایجنسۍ والا به ماته ویل مزې به کوي د ایجنسۍ والا به ماته ویل مزې به کوي او اوس مزې کم دي بې شرمي ده مړه څه وکړو مننه او امیر به مقصده پکې چې ذاکره زه صرف په ځان باندې خفه خو نه یم ذاکره زه صرف په ځان باندې خفه خو نه یم هلته بل څوک هم ارماني ده مړه څه وکړو مننه ګرانو درنو خوږو مینهوالو دا و ذاکر شاه ذاکر صاحب خوندوره وینا او غزل او نظم ته تاسو واورېده ډېره مننه ذاکر شاه ذاکر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه ستاسو هم ډېره مهرباني د پروګرام کتلو ډېره مننه لایک شیر او کمنټ مې هېروئ چېرته کې مې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان پاکستان زنده باد خمر دغستا وقاوا واوا خمر دغستا وقاوا واوا دا زندگی و کفنا